ښځې خپل خاوند په چاقو باندې وهلو او مړ یې کړو. نو خبره بیا شیر افضل مروت ته لاړه. د پښتون سل کاله پس هم خپل بدل اهلي پښتون عیسی هم بدل هېڅکله هم نه پرېږدلي، ځکه چې دې ښځې او خاوند بل سره ډېره مینه او محبت او بیا ټیم تېرېدلو. دې دو بچې خو مو او ډېر عزت یې بل سره مینه او محبت کولو. نو ټیم تېرېدلو دې ښځې خاوند چا مړ کړلو. نو دې ښځې خاوند مړ شلو، ډېر ظلم یې سره کړی او بیا دې ښځې او بچو ډېر خراب ژوند تېرېدلو، ځکه چې دې خاوند وژلی و، نو ډېر ظلم یې سره کړی. نو دې ښځې بیا داسې کار وکړو، د خپل قاتل نمبر یې پیدا کړو، په هغه سره بیا په ټلیفون باندې ګړېدله. نو دې وخت د خبره د واده ته جوړه شوله او دې وخت د ښځې ته خلکو ویل ته خپل قاتل سره واده کوې او داسې دی نو تا قاتل دی. نو دې وخت کې دې ښځو خپل چا وروسته چاته نه کتل، خلکو بار څه ډېر خلکو به خبرې کولې ته خپل قاتل سره واده کوې. د دې وخت کې دې خپل قاتل سره واده وکړلو، ټیم تېرېدلو، یو هفته منځ کې ووتله، بیا شپې خاوند یې د په چاقو باندې وهلی و. نو بیا پکې تیزا هم 10 بوتلې اړولې وې. نو خلک بیا رال تا داسې ولې کړي دي، ما د خپل د خاوند بدل واخیستلو. هغه کلي خلک یې حیران شلو، دا یې څنګه کار وکړو، ځکه د خپل خاوند بدل یې په کومه طریقه باندې واخیستل. نو دې هغه کلي خلکو بیا سترګې اوچتې شلې، ځکه چې د خپل خاوند بدل یې واخیستل. نو دې هغه وخت د پولیس هم دا ښځه ګرفتاره کړه، دا خبره کوله ما د خپل خاوند بدل واخیستل. نو زما زړه یخ شلو. نو دې ځکه زما ژوند یې ډېر حرام کې کړی و، زما خپل خاوند سره مینه ما د خپل خاوند سره مینه او محبت دومره کوه، نو هغه ژوند دې ما خراب کړ، زما بچو ژوند یې ختم کړو دې ظالم، او ما د خپل خاوند بدل واخیستل او بیا په دې باندې 10 تیزابو بوتلې هم اړولې وې. او دې شیر افضل دې وکالت شیر افضل مروت کوي. پښتون عیسی هم هېڅکله هم بدل نه پرېږدي او دې ښځې په کومه طریقه باندې خپل خاوند بدل واخیستل. نو ما د تاسو سره دا ویډیو شریک کړم ځکه چې داسې ظلم نه دی پکار. دې ښځې خاوند یې وژلی، په کومه طریقه باندې خپل خاوند بدل واخیست. بیا د هماغه کلي خلکو سترګې اوچتې شولې، ځکه چې اول یې پرې خندل او ځکه ته خپل قاتل سره واده کې. نو هغه خلکو دې ته څه نه کتل او خپل خاوند بدل سوچ کې یو زه خپل خاوند بدل اخلم، هغه مغه بدل یې واخیستل. بل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني کې دا ویډیو زموږ فیسبوک پیج باندې ګورئ، په چینل سره فالو کړئ، په یوټیوب باندې ګورئ چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو ډېره مهرباني دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ، ځکه چې داسې ظالمانو ته د ویډیو ورسېږي که بل مسلمان ته ضرر ونه رسوي. او نه پښتون سل کاله هم خپل بدل چاته نه پرېږدي. والسلام.